حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے دا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستور العمل عادت مبارکی د نفلی روزو مبارکی داو چې نبی علیہ السلام بکله مسلسل نفلی روزي نیولې موږ به دا خیال کوو چې سره بوزه کیږي نه او کله به داسې و چې مسلسل به بوزه او نفلی روزي به نه نیولې موږ به دا خیال و چې نبی علیہ السلام دغسې وخت تېري نفلی روزي سره نیسي نه. بیا د حدیث په آخر کې حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیہ السلام چېرته هم پوره یو میاشت روزي نه دي نیولې ما سوا د رمضان مبارک نه روزي د میاشتې نه ما سوا بله میاشت پوره روزي نه دي نیولې او نبی علیه الصلاة والسلام چېرته هم زیاتې روزي په نورو میاشتو کې نه دي نیولي نفلي روزي ما سوا د شعبان نه په شعبان کې به نبي علیه السلام دا اوس چې کومه میاشت روانه ده اسلامي په دې کې به نبي علیه السلام ډېرې روزي نیولي. د دې حدیث روایت صحیح بخاري او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو دې حدیث ته خبره دا معلومه شو چې نبی علیه السلام چې کله به مسلسل روزي نفلي نیولې کله به یې نه نیولې دې کې امت دپاره اسانتیا شوه کله روزي نفلي نیسه کله یې نه نیسه دې کې اسانتیا راغله. دویمه خبر پکې دا راغله چې نبی علیه الصلاة والسلام په دې میاشت کې شعبان کې ډېرې روزي نیولې دي. نو موږ هم تاسو له پکار دي چې موږ او تاسو سره د اوس نه په دې میاشت کې روزي زیاتې ونیسو نفلي روزي زیاتې ونیسو. خو یوې خبرې ته خیال کوئ چې دغه 15 شعبان نه مخکې روزي چې ونیسئ 2 3 15 لسونه نیسي ونیسئ 15 نه اخوا یې نیولی شي. بیا علما فرمایي فقها که تاسو شعبان کې په اول کې 15 شعبان نه مخکې تاسو روزي ونه نیولې او 15 شعبان نه بعد به بیا نه نیسئ مکروه دي. نو دې وجې نه که روزي نیسئ په دې میاشت کې ډېرې نو اوس نه شروع کړئ او روزي ډېرې نیسئ کم از کم په دې میاشت کې دوشنبه پنجشنبه یا د دې میاشتې 14 14 15 دا روزي خو ونیسئ او په دې حدیث باندې عمل وکړئ او دغه ثوابونه ځان دپاره راجمع کړئ ویې ګټئ. محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.